ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای په سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1415 هجري شمسي کال د صفر یوې د میاشتې 9 نیټه وه. تاسو تر دې د افغانستان د ملي ټلویزیون د خبرونو لیدونکي وئ. اوس تاسو هم د لغمان د ملي ټلویزیون د خبرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. زه زین الدین حقیار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرغیو ولسوالۍ کې د $1 میلیون په ارزښت نوی روغتون جوړیږي. د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ د سرخاکانو سیمه کې د کابل جلال آباد پر لویه لار د $1 میلیون په ارزښت نوی شفاخانه جوړیږي. د ولایت مقام رسنیز دفتر د یاد روغتون په تړاو په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي دغه روغتون 7 څانګې لري او په ټولو تجهیزاتو با مشتمل وي. د خبرپاڼې له مخې په دغو څانګو کې به داخله، نسایي ولادي، غاښونو څانګه، د ماشومانو څانګه، عاجله خونه، د سترګو څانګه OPD برخې شاملې دي. د یاد روغتون مالي لګښت د پولیو میراث ننګونې یا PLC پروګرام لخوا ورکول کیږي چې چارې به روغتیا ریاست ته د ځمکې د انتقال وروسته عملاً پیل شي. په خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې د دې ولایت مرستیال والي حافظ انځرګل عبدالله د کرنې ریاست مسؤلینو ته دنده سپارله چې د ځمکې د انتقال چارې ژر بشپړې کړي ترڅو د یاد روغتون عملي چارې پیل شي. لغمان کې د امنیه قومندانۍ اړوند یو شمېر نظامیان له مسلکي زده کړو فارغ شول. دوی وایي له مسؤلینو خوښ دي چې د یادو زده کړو زمینه یې ورته برابره کړه. نور حال په راپور کې. د لغمان امنیه قومندانۍ د نظامیانو دغه ټولګه د یاد قومندانۍ د ښوونې او روزنې مدیریت تر چتر لاندې په یو شمېر نظامي برخو کې له زده کړو وروسته فارغ شول. سازمان معتبر د خپل مکافات اخیستو لپاره چمتو یم. ژوند سپېڅلي اسلام او هېواد لپاره خدمت کوم. د امنیه قومندانۍ د مسؤلینو په وینا یادو 28 کسانو ته له ولسونو سره د ښه چلن، د اسلحو د مسلکي کارونې، د جم نظام اصولو او یو شمېر نورو برخو کې زده کړې ورکړل شوي. د دې قومندانۍ د ښوونې او روزنې مدیر په وینا یاد زده کړې د ننګرهار امنیه قومندانۍ د تجربه لرونکو ښوونکو له لوري وړاندې شوي دي. د لغمان ولایت د امنیه قومندان صاحب محترم الحاج محمد اسماعیل فایز صاحب په هدایت لارښوونې باندې موږ د 15 ورځنی سیمینار د لغمان ولایت تعلیم او تربیې د مدیریت چتر لاندې امیرین او معاونینو ته موږ 15 ورځنی سیمینار ورکړ چې په ضمن کې 28 افسران او ساتنمنان شامل وو. آینده هم انشاءالله موږ ټول پروګرام لرو چې ټولو جوستامو ته موږ سیمینارونه دایر کړو. بل لور ته د یادو زده کړو ګډون کوونکي د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې دوی او نورو نظامیانو ته د ظرفیت لوړونې یا د زده کړې نورې هم زیاتې کړي. دغه سیمینار د ارتقا د ظرفیت په ارتباط 15 ورځنی سیمینار دایر شوی و چې په دې کې موږ د تالاشي په برخه کې، د جم نظام په برخه کې او همدارنګه نور علمي دروس ترسره کړه چې موږ د دغه سیمینار څخه ډېر زیات خوشحاله یو او په آینده کې غواړو چې نور مجاهدینو ملګرو ته او موږ لپاره همدغه سیمینار دایر شي ترڅو د دې مجاهدینو د جامعې سره او د عوامو سره چلن او سلوک سم شي او په ښه ډول ترسره کړي. الحمدلله موږ ډیر زیات له خپلو مشرانو نه خوشحاله یو او خواهش مو هم دا ده چې په آینده کې زموږ لپاره نور سیمینارونه دایر کړي او د نورو مجاهدینو لپاره هم داسې سیمینارونه دایر کړي ترڅو یو څه پوهه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیه قومندانۍ مسؤلینو تر دې وړاندې هم یو شمېر نظامیانو ته مسلکي زده کړې ورکړې دي. د مهترلام ښاروالي له لوري د کابل جلال آباد هډه کې د پم، موټرشویي او څاګانو پروژې چارې 80% بشپړې شوي. بل لور ته په یاده پروژه کې بوخت کاریګر په خپل هیواد کې د کار له فرصتونو خوښي څرګندوي. نور حال په راپور کې. ګام په ګام د آبادۍ په لور
دا په لغمان ولایت کې د مهترلام ښاروالۍ له بودیجې د 22 میلیون افغانیو په لګښت د کابل جلال آباد هډې کې د پمپ موټر شویي او ساګانو پروژې چارې دي چې 80% بشپړې شوي. د مهترلام ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا په یاده پروژه کې په ورځني ډول 15 کارګرو ته د کار زمینه برابره شوي او په بشپړېدو سره به سلګونه کسانو ته په جلا جلا برخو کې اسانتیاوې برابرې شي. د مهترلام ښاروالۍ د داخلي بودیجې د 22 میلیونو افغانیو په ارزښت یو د تیلو پمپ موټر شوي د اوبو او بدرب ساګانو د جوړولو چارې په بشپړ ډول روانې دي او کارونه ډېر په چټکۍ سره روان دي. 80% کارونه پوره شوي دي او په دغه پروژه کې شاوخوا 45 غریب کار خلک مزدوري کوي او د پروژې نه وخت په وخت زمونږ تخنیکی عمله هم څارنه کوي او موږ ته هم څارنه کوو. دغه کارونه د کیفیت او مقدار مطابق د نقشه او مشخصات انجام شوی دي. د وخت په وخت انجینر صاحبان د ښاروالۍ له طرفه د ولایت د مقام له طرفه د شهرسازي ریاست له طرفه راځي روزانه ټول د کارونو مراقبت کوي او کارونو الحمدلله تر اوسه پورې موافقانه ترسره شوي دي. هیڅ کوم مشکل نشته. بل ورته په یاده پروژه کې بوخت کارګر خوښ دي چې په خپل هیواد کې کار کوي او په بدل کې خپل کورنۍ ته حلال نفقه لاسته راوړي. خوشاله یم چې موږ ځوانانو ته د خپل وطن کې د کار زمینه مساعده ده. غواړم چې دغسې نورې پروژې زموږ په وطن کې شروع شي چې دلته کار وکړو. دا ایران ته په سخته لاره د موږ افغانان تلل ټول څوک مړه څوک زخمیان څوک تکه تکه او خوشحاله شو چې موږ په خپل وطن کې کار یو د کار زمینه موږ ته مساعده شي چې نورې پروژې هم په کار شي موږ کار وکړو. د یادونې وړ ده چې د یادې پروژې چارې د تیر 1404 هجري لمریز کال په وروستیو کې د دې ولایت د یو شمېر ادارو د مسؤلینو په شتون کې پیل شوې وې. درنو او قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کوو. ښې چارې.